ټچ موبایل فیسبوک پر آن دے لاس کی د هر یو مسلمان دے خدا خوشالت شیطان دے خو خفکړی رحمان دے لوی وړو نه نیولی دی ذهنونا واتس اپ د پټو رابطو دے میسنجر هم د دکاتو دے بل استعمال د ایمو دے په ویډیو کال د یارانو دے پرجنه کيو هلک تعلق ساتینا راغل اسکیپ دے کوي بر دے گمراه کولو ته حاضر دے خل نقصان یوسی براوزر دے جوړ شوی دا په دې خاطر دے دا انګریزانو بننګي فحش فلمونا یوټیوب لټولو لوی سبب دے سبب در رب د لوی غضب دے خلکو ان کړه روز شب دے یا ډلی موشن مرتب دے شته داسې ډېر د غرقې دوبلا نمونه په هر یو جیب کې سنیما ده ټچ موبایل د مشغوله ده ورسره کړي موسلا ده پاتې مو دین او هم دنیا ده په یو نشه غفلت کې عمر تیرونه پاتی پورا دا اللہ دین دے بس را ٹنکڑے مولا دے شیطان نیولے کلک کمین دے کدا سیوی دامی یقین دے دا ڈیرو خلقونا بلارشی ایمانونا حق کی دو پیک جونا پر مبتلا ظلم او جونا ہرا صفحہ کی میں سجونا دبید نئی سمرا پی جونا پکی چلی گی د غیر دنو دعوتونا منم چیخ استعمال همشتا پنیٹ کی دغا کمال همشتا یو دنیکانو مثال همشتا رختیا بوایم زوال همشتا لگی کمال زیتیو بل اثر کبینا د خدای لپاره فیسبوکیانو د انټرنیټ ټولو شوقیانو وړو زړو او هم ځوانانو ښځو او نرو مؤمنانو په اسلامي فدای وکړئ عملونه حق د خفګان خبرانه ده زما د ځان خبرانه ده د یو انسان خبرانه ده پټ پنهان خبرانه ده شوکت علی فدا تباشو عالمونه منم چې خ استعمال هم شتا پنیټ کې دغه کمال هم شتا یو د نیکانو مثال هم شتا رښتیا بوایم زوال هم شتا لګي کمال زیاتیو بل اثر کوینا د خدای لپاره فیسبوکیانو د انټرنیټ ټولو شوقیانو وړو زړو او هم ځوانانو ښځو او نرو مؤمنانو په اسلامي فدای وکړئ عملونه حق د خفګان خبرانه ده زما د ځان خبرانه ده د یو انسان خبرانه ده پټ پنهان خبرانه ده شوکت علی فدا تباشو عالمونه